د یو بادشاہ کور ته د دوبي ښځه راله جړلې، نو ډېرې جړل. نو د بادشاہ ښځې ته پوښتنه وکړه چې ولې جاړې؟ ویلې لنډی مړ دی. نو د بادشاہ ښځه اوس دا تپوس نه کوي چې لنډی څوک دی، خو د بادشاہ ښځه هم په جړا شوه چې بادشاہ کور ته راغی، ښځې ته یې ولې جاړې؟ ویلې لنډی مړ دی. نو بادشاہ هم اوس پوښتنه نه کوي، هم په جړا شو. دربار ته راغی، صاحبه کابینه میټینګ لګېدلی دی چې اسمبلی ته راغی، قائد ایوان هم بادشاہ چې جاړي صاحبه ورسره میاں اقبال هم په جړا شو. ولې وی بادشاہ جاړي؟ چل څه شوی دی؟ بادشاہ ته وی جی لنډی مړ دی. مړه ټوله کابینه په جړا ده. یو پکې چېرته د خدای قمقل هوښیار غوندې و، هغه وی صاحب دا لنډی دی څوک مړ دی؟ بادشاہ وی خبر نه یم، خو چې کور ته لاړم ښځې مې جړل چې لنډی مړ دی، بس زم په جړا شو. وی جی لږه پته خو کوي چې کور ته راغی، ښځې ته وی چې ښځې دی لنډی څوک دی؟ ویل خبره نه یم، د دوبي ښځه راغلې وه، هغې وی چې لنډی مړ دی. نو جړلې زم په جړا شو چې د دوبي ښځه یې راوغوښته چې کور دې وران شه، ټوله باچهي په جړا ده، دا لنډی څوک دی؟ هغې وی لنډی زما د میړه یو خر و، لنډی غوندې خر و، نو دوبي ګاټ له به یې پیجامې وړې راوړې، مړو نو زمونږ د رزق معامله خرابه شوې وه، نو ما ځکه جړل چې پته یې ولګېده خر مړ.